میاش او د هغې آغاز شوی دی. دغه میاش هسې هم فضیلت لري چې په حدیث مبارک کې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم نسبت د دې میاشتې ځان ته کړی دی او بیا په دې کې د بالنصیر شپه چې لیلة النصف من شعبان او لیلة البراءت ورته ویلی شي. د دې میاشت متعلق د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ په روایت کې هغه فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. د دې نه مخکې میاشت د رجب میاشت هغه داسې بهترینه میاشت وه چې د هغې فضیلت او بهتري و مقابل د نورو میاشتو کې لکه قرآن کریم چې فضیلت لري مقابل د نورو کتابونو او کلامونو. وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل على سائر الانبیاء. او دا میاشت محبوب فرمایي په نورو میاشتو داسې بهتر ده لکه وایي زما فضیلت چې په نورو پیغمبرانو دی علیهم السلام. وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على سائر خلقه. او د رمضان فضیلت په نورو میاشتو داسې دی لکه فضیلت د خالق په مخلوق باندې. دا تشبیه فقط په تفضل او بهترۍ. او دا میاشت به چې کله را برپا او راپورته شوه اهل د عربو هغوی د اوقات مقدسه اوس هم خیال ساتي. زمونږ د عجمیان وروڼه یو شان دي. د زیارت ورځ عبادت د دی او د جمعې ورځ یو شی. عرب داسې نه دي. عربان وروڼه هغوی چې کله د جمعې ورځ شي جمعې په ورځ یې کار نه کوي. سهار وختي کې به نوې جوړه نوې لباس به یې کړی وي او د مانځه نه 2-3 ګنټې مخکې به دی راغلی وي. مسجد به ډک تلاوت به کوي اذکار او تسبیحات به وي. د مانځه نه لږ مخکې به خطیب راشي او خطبه ولوستلی شي منځ وشي. نو دا ورځ چې وقت مقدس دی په نسبت نورو ورځو ته بهتري لري د هغې عبادت هم پکې زیات. دا شان د شعبان میاشت د رمضان میاشت هغې ډېره په عباداتو تېروي. د دنیا کارونه کمزوري کي د دین کار پې مخکې کي. او زمونږ استادو بازارونه په رمضان کې دي چې کله را رمضان ښه ورپوخ شي او آخري شپې راشي او د فضیلت ایام راشي نو موږ به بیا د شپې کور ته نه راځو، ټوله شپه به بازار کې ګرځو. نو که وقت مقدسه او اماکن مقدسو کې عبادت دی او فضیلت ثابت دی او بیا په اوقات مقدس او په وقت مقدس او په زمین مقدس کې ګناه هم بیا ګوره ډېره بده ګناه وي. که بیت الله شریف کې یو مونږ په 1 لاک باندې دی او د بعضې علماو دا رایه ده چې هغلته درنه زنا وشوم نو 1 لاک زناګانې ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. مکان مقدس فضیلت لري خو خلاف ورزي هم ډېر لوی جرم وي. بیا اوقات مقدس بهتري فضیلت عبادت ته ورکوي خو خلاف ورزي هم لوی جرم. د رمضان نه بهر یوه ګناه کول په رمضان کې ګناه کول د رمضان ګناه ترې نه زیاته ده. دا د وقت مقدس توجه. او صحابه کرام څنګه و انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظروا الى هلال شعبان اكبوا على المصاحف يقرؤونها. صحابه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داسې وو دا میاشت یادوي د شعبان چې دا به یې کله ولیده نو نسکور به پراته وو په تلاوت باندې، بیا به یې بل کار نه و تلاوت به یې
واخرج المسلمون زکات اموالهم مسلمانانو به د مالونو زکات هم په دې میاشت کې ورکوه. ولې به یې دې میاشت کې ورکوه؟ دې دپاره لیتقوی بها الضعیف والمسکین علی صیام شهر رمضان، چې غریبان او مساکین د